پرېږدو به دا بېننګه کلی یاره رضا پرېږدو به دا بېننګه کلی یاره رضا به غواړو ډک له جنګه کلی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. زه روزالدین حق پرست یم او د زرینې وړانګې یوټیوب چینل له لارې ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم په دې هیله چې تاسو ټول به روغ او جوړ یې او د صحت جامې به مو په تن وي. نن غواړم چې د دې یوټیوب چینل له لارې تاسو ته د فکري جګړې د کتاب غږیزه بڼه وړاندې کړم په دې هیله چې دا سلسله تر اخر را سره تعقیب کړئ او له نورو سره یې هم شریکه کړئ. نموندېږي مو غزله لیا پکې عزت. فکري جګړه، د فکري جګړې پیژندنه. استاد محمد قطب فکري جګړه داسې تعریف کړې ده: فکري جګړه هغه ده چې په هغه کې صلیبیان د اسلامي ژوندانه د ښکارندویو یعنې مظاهرو په له منځه وړلو او په اسلامي شعایرو او احکامو باندې د مسلمانانو د منګولو لګولو مخه نیسي او هغه څه چې له اسلامي عقیدې، فکر، سوچ، فرهنګ، کلتور، ادبونو او رسمونو پورې اړه لري په غیر نظامي وسایلو او لارو چارو له منځه وړي. نو په دې اساس فکري جګړه د جګړې نوې لاره چاره ده چې صلیبیانو وروسته د پرلهپسې جنګونو او نظامي حملو څخه رامنځته کړې ده. هغوی د نوې لارې چارې د پیدا کولو لپاره پرته د نظامي لارې چارې څخه بله لاره لټوله چې مسلمانانو ته پرې ماتې ورکړي. ډیر زیات فکر یې وکړ ځکه چې نظامي لاره یې تل ناکامه وه او پرته له ماتې، رسوایي او ذلت څخه یې بله لاره ورته پرېښې نه وه او همیشه ناکام او ذلیل شوی و. استاد محمد قطب په ادامه کې وایي لومړنی کس چې دې لارې ته یې خلک راوبلل هغه د فرانسې پادشاه نهم لوی و. هغه د مسلمانانو په لاس بندي شو او د مصر په منصوره زندان کې ډیر وخت تیر کړ او وروسته د فدیې په اساس آزاد شو. هغه د زندان په دوران کې په دې سوچ کاوه چې څرنګه کولی شي مسلمانان مات کړي. هغه په نوې لاره چاره پرته له نظامي لارې ډیر فکر وکړ او په پای کې دې نتیجې ته ورسېده چې په مسلمانانو باندې بری په نظامي ډول ناممکن دی، بلکې لومړی باید د هغوی له نظر، عقیدې، کلتور او فکر سره جګړه وشي. له همدې ځایه وه چې کله پاریس ته شتون شو نو د مسیحیت نړۍ ته یې ښکاره کړه. که غواړئ چې مسلمانان مات کړئ یوازې په وسله له هغوی سره جګړه مه کوئ، ځکه چې تاسو په نظامي برخه کې له هغوی سره له ماتې سره مخ وئ، بلکې باید له عقیدې سره یې وجنګېږئ، ځکه چې د مسلمانانو بریالیتوب د هغوی په عقیده کې نغښتی دی. تقدیر کانی ډکله مشلونګه کلی یاره رضا کانی ډکله مشلونګه کلی یاره رضا پرېږدو به دا بېننګه کلی یاره رضا پرېږدو به دا بېننګه کلی یاره رضا به غواړو ډک له جنګه کلی یاره رضا به غواړو ډک له جنګه کلی یاره رضا.